بای څوک ډریوري کول غواړي چا سره لایسنس وي په ډسکرپشن کې نمبر شته رابطه کولی شئ یا صاحب په دې روډ کې څنګه پروت دی او رنګ به کوي بیا واپس ځي پته نه وي چې څومره به یې څارئ السلام علیکم بای ماسودن 9:30 بجې دي راووتو بهر تقریبا درېیمه ورځ ده چې چېرته وتی نه یم مکمل په کامره کې شپه ورځ په کامره کې سړی تنګ شي بای چې سعودیان وځي په خپله خو بیا وځي خپل ونیمه خپل ځان نه به کار ګورئ وځې به تنګېږي سړی په کامره کې په یو ځای باندې څوک به یو سړی په کامره کې ناست وي دا د کور ډریور د کور کار دی هېڅ کار نه د خلکو ګران کلی وایي دومره ګران دی داسې کار یو داسې په دې کې څه دي د کور په کار کې هېڅ هم پکې نه وي چې څوک چېرته ځي ویسته او چې نه ځي نو څه شی وړی په کمره کې به یې او یا به چېرته چا خوا راځي انتظار لکه دا انتظار پکې نشته چې ته په کمره کې د هغو انتظار کوې نه د هغو انتظار نشته رنګ به ته وکړه زه فلاني ځای ته ځم صحیح ده انتظار پکې څه خبره نشته چې زه په کمره کې ناست د هغو انتظار وکړو داسې وکړو نه چېرته ځې رابطه ورسره کولی شې رنګ به ته وکړه وایي زه فلاني ځای ته ځم کار مې دی صحیح شوله لاړ شه او تا منې کوي نه چې تا منې کوي ولې یو سړی چې په خپله مرضۍ باندې په کمره کې په خپله باندې د کمرې نه نوځي هغه خو سړي خپل طبیعت دی خو نور د هغو د باندې څه زور نشته د هغو د سایډ نه څه منع نشته چې هغه تا منې کوي بای دلته یو ملګری د هغه خواته ځو ګرمۍ ګزاره که لندن ګرمۍ ګزاره کوي کمه ده 37 سنټیګریډ ګرمي ده د ورځې هم ګزاره کوله ډېره نه وه او په دې تېر هفته کې ډېره ټیټه ګرمي وه بھائی سهار وختي ټایم دی 5 بجې دي زه هوټل ته ناشته راوړم لیټونه لګېدل دي میا صاحب په دې روډ کې څنګه پروت دی تقریبا 6 بجې باندې به دې روډ باندې بیا داسې راشي که نه وس پې راش نشته 6 بجو نه اخوا بیخي راشي پې ځکه چې مدرسو د ډیوټیانو ټیم یې دغه نو بیا راشي اغوښتی بیا په دې روډ داسې نه شي پیاده پراټه شپږ منټه وه میډم مې کوزه کړله اوس ترې روان یم پارکینګ ته تقریبا دا مې د اختر نه دی خو دویم پیر دی چې هسپتال ته رالم بای دا د هسپتال پارکینګ دی کوم چې ډاکټران دي هغه په دې ځای کې ګاډي دلته ودروي او چې کوم چې مریضان راشي هغې ګاډی چې نو بیا بار ته وځي بهر بار پارکینګ دی که په دلته ته ودرې دلته ستا نه بیا پیسې اخلي بار فری پارکینګ دی بای د هسپتال او د پارکینګ په منځ کې دا یوه اشاره ده د دې نه هغه سایډ ته اشاره ده دې سایډ ته د پارکینګ دی کوم چې هسپتال پارکینګ دی دلته دی او فری پارکینګ چې کومه دی مخې ته دی هلته تقریبا هسپتال ته چې بېرته راځې 2 منټه لار ده 2 منټه فاصله شته 2 منټه دې پکې لګي خو چې اشاره کولا وي نو بیا صحیح ده خو چې اشاره بنده یو رش پکې نو 2 منټو نه زیات ټایم ستا لګي دا د څلورو سایډه نه اشاره ده چې یوه بندېږي بله کولاویږي هغه بندېږي بیا بله کولاویږي نو ټایم پکې لګي ښه کافي دا اوس پارکینګ دی دا مخامخ دا اوس د یونیورسټۍ پارکینګ دی او دې سایډ ته دا د هسپتال پارکینګ دی د یونیورسټۍ پارکینګ دا هم دی او هغه هم دی خو هغه ورته نږدې دی یونیورسټۍ ته د اختر نه مخکې وایي په دې ځای کې به هېڅ څوک نه و او اوس پکې ګاډي شته دې سایډ ته دې سایډ ته بای میډم هم کوزه کړه هسپتال کې او رنګ به کوي بیا واپس یې ځي پته نه وي چې څومره به یې څارئ خو انتظار پکې دی کېدای شي ګنټه وي کېدای شي نیمه وي چې کله رنګ وکړي بیا واپس یې ځي بای دا ډریوران ولاړ دي دلته بای دلته پکې دا شی ده چې داسې ډریوران پکې چې
سهار راشي بیا د مازدیګر ماښامه پورې دلته ورته انتظار کوي، خو هغه نه وي، کوم چې نوي کسان یې هغه باندې انتظار کېږي ډېر، ځکه چې هغه ورته دا وایي نه چې یاره زه کور ته لاړ شم که انتظار وکړم. ټیک دلته راشي هغو خو بیماران یې هغو ته خو دا سوچ یې ورسره نه وي د ډرایور، خو ډرایور له پکار دا دی چې هغه ورته ووایي چې یاره زه لاړ شم که ایسار شم. نو که دوی لږ ایسار وي ورته وایي مه ځه ایسار شه، او چې ډېر ایسار وي نو بیا ورته وایي زه ته لاړ شه زه به ته بېرته رینګ وکړم. خو چې هغه نوي کومه وي هغه په زبان پوهېږي نه، نه ورته تلو ویلی شي او نه ورته ایسارېدو ویلی شي، هغه وایي چې په خپله به ما ته رینګ وکړي، هغه په دې تمه وي، هغه خو ځان له بیمار یې دلته ډاکټر له راغلي. نوي ډرایور باندې په دغه ځای کې تکلیف تېرېږي، سخته په دغه ځای کې تېرېږي، او نوی ډرایور په هر ځای کې د سختۍ سره مخ وي، په هر ځای کې بیا ځي دلته نه چې هسپتال کې هسه هغه که هوټل ته ځي نو هم د هوټل اکثر خاص نوم ورته معلوم نه وي د هوټل، نو هغه ته مسله وي، د لارو ورته مسله وي، زبان ورته مسله وي، د هر څه ورته مسله وي. هغه ته هوټل ته سعودیان ولېږي، لوکیشن ورته راولېږي، هغه په لوکیشن باندې لاړ شي، هوټل ته ورسېږي، هلته 3-4 هوټل یو ځای، چې 3-4 هوټل یو ځای نو په لوکیشن کې خو لیکلي هوټل نوم هر څه، خو چې هغه ته نوم نه معلوم د هوټل، نو بیا به څه کوي هلته، نو مسله ورته په دغه ځای کې. خو که هغه سعودیان ورته ووایي د هوټل نوم ورته ووایي نو بیا ښه ده، خو چې ویې ورته نه وایي نو دغه ځای کې د هغه مسله ورته په دغه ځای کې چې هغه ته بیا د هوټل نوم نه معلوم، ځکه چې په لوکیشن کې هغه پوهېږي نه، په لیکلو باندې چې په لیکلو باندې نه پوهېږي بیا تباه او بربادي. او چې تا ته پته لګي د لوکیشن د لیکلو هر څه تا ته برابر پته لګي، د هوټل تا ته پته لګي، د هر څه تا ته پته لګي، بیا تا ته ټینشن نشته، د لارو به تا ته پته وي، د هر څه شي چې تا ته وایي چې پلاني هسپتال ته، پلاني هوټل ته، یا د پلاني کور ته، نو چې تا ته معلوم وي، خو هغه نوو ته بیخي څه نه معلوم، نوو ته د کور د رشته دارانو کور یې ورته نه معلوم، 15 پیره لاړ شي خو هم ورته نه معلومېږي، هوټل ورته نه معلومېږي، مارکیټ ورته نه معلومېږي، هسپتال ورته نه معلومېږي، لار ورته نه معلومېږي، نو مسله ورته په دغه ځای کې نوي کس ته، نوي ډرایور ته. بای څوک ډرایوري کول غواړي، چا سره لایسنس وي، په ډسکرپشن کې نمبر شته، رابطه کولی شئ. بای تقریبا 15 منټې ساره وه، رینګ وکړئ ګیټ ته راشه، اوس پسې روان یم د هسپتال ګیټ ته. بای دا د کور ډرایوري ده، وزن کار پکې نشته، بل څه پکې نشته، ښه د سور کار دی، بس ویې صاحب راوړه بېرته. دغه شان د سکول ډیوټي هم دغه شان دی، سکول چې څنګه کور کې ماشومان یا میډم یې هغه چې ته کور ته وړې سکول ته وړې، سکول ته ویسه او پرېږده بېرته دې راځه، خو دا صرف د هسپتال دی، نو دې ته به انتظار کم از کم چې لږ ایسار وي نو انتظار به ورته کوي، او چې ډېر ایسار وي انتظار پکې بیا نشته. دا اشاره د هغه سایډ ته هسپتال دی، دا هسپتال دی د منځ کې دا اشاره د پارکینګ دې سایډ ته دی.